أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ډیر برکتناک دی هغه ذات چې هغه پر خپل بنده باندې دغه فرقان نازل کړ تر څو چې د ټولو نړیوالو لپاره آگاه کوونکی وي. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ذات چې د ځمکې او اسمانونو د پاچایۍ څښتن دی او څوک یې زوی نه دی نیولی چې له هغه سره په پاچایۍ کې څوک شریک نشته. هغه چې هر شی پیدا کړ بیا یې د هغه یو سرنوشت وټاکه. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. خلکو له هغه پرته داسې معبودان ونیول چې هیڅ شی نه پیدا کوي بلکې په خپل هڅول کی په خپل د خپل ځان لپاره هم د څه ګټې یا زیان واک نه لري او نه مرګ په واک دی او نه ژوند او نه هم بیا ژوندي کول. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. او هغه کسانو چې کافر شوي دي وویل چې دغه فرقان له ځانه جوړ کړی شوی شاید چې د سړي په دروغ رامنځته کړی دی او ځینو نورو خلکو په دې کار کې له ده سره مرسته کړې ده. لوی ظلم او سخت دروغ دي چې دوی پرې درېدلي دي. قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وای دا د پخوانو خلکو لیکل شوي شیان دي چې دای نکلونه کوي او هغه د سهار او ماښام اورول کیږي. أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. اے محمد دوی ته وای چې دا هغه چا نازل کړی دی چې د ځمکې او اسمانونو پر راز پوهي. حقیقت دا دی چې هغه ستر بخښونکی او مهربان دی. قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. وای دا څنګه پیغمبر دی چې خواړه خوري او په بازارونو کې ګرځي را ګرځي ولی دته کومه پرېخته ونه لېږل شوه چې د دې سره وه او پر نه منونکو باندې ګواښ کولای. يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. یا که نور هیڅ نه وای دته کومه خزانه را کوزه کړای شوی وای یا د کوم باغ وای چې له هغه نه په ډاډینه روزي ترلاسه کولای. ظالمان وای تاسو خو په یو کور وهلي سړي پسې روان یې. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وګوره دوی څنګه عجیبه دلیلونه درته وړاندې کوي. دا سلار ورکی دي چې هیڅ کومه د کار خبره په فکر کې نه ورځي. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. ډیر برکت ناک دی هغه ذات چې کو غواړي د دوی له ټاکلو یاد کړای شو شیانو څخه هم زیات درکولای شي. یو نه ډیر باغونه چې تر هغه لاندې ویالې بهیدونکي وي
او لوړې دنګې ماڼۍ. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. بلکې هغوی د قیامت ورځ دروغ ګڼلې ده او څوک چې د قیامت ورځ دروغ وګڼي د هغه لپاره مونږ ته او جن لمبه وهونکی اور تیار کړی دی. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. هغه یعنی دوزخ چې کله له لرې څخه دوی وویني نو دوی به د هغه د غضب او تاو اوازونه واوري. إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. او کله چې دوی لاسونه او پښې تړلي په هغه کې یو تنګ ځای ته ورننویستل شي نو د خپل مرګ غوښتنه به وکړي. تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. په هغه وخت کې به ورته وویل شي چې نن یو مرګ نه ډېر مرګونه وغواړي. أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. نو دوی څخه پوښتنه وکړه دغه سرنوشت ښه دی او که هغه جاوداني جنت چې له خدای ویریدونکو پرهیزګارانو سره د هغه وعده شوې ده چې د هغو د کړو وړو مکافات او د هغو د سفر وروستی پړاو به وي. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. چې په هغه کې به د هغو هر غوښتنه ترسره شوې وي چې په هغه کې به هغوی د تل لپاره هستوګن وي چې د هغه ورکړه ستا پر رب باندې یوه واجب الادا یعنی د ترسره کولو وعده ده. يوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. او همغه ورځ به وي چې کله ستا پروردګار دغه خلک هم را ایثار کړي او د دوی هغه معبودان هم را وبولي چې نن دوی له الله نه پرته د هغو بندګي کوي. بیا به هغه له هغو نه پوښتنه وکړي آیا تاسو زما دغه بندگان گمراه کړیو او که دوی په خپله له سمې لارې نه اوښتي بې لارې شوي. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. وغي بارزو کړي پاک د استازات زموږ لپاره خو د دې مجال هم نو چې له تاسو څخه پرته کوم بل څوک خپل سرپرستونی شو خو تا دوی او د دوی پلرونو نیکونو ته ښه د ژوند وسایل ورکړل ان تر دې چې دوی درس هیر کړ یعنی ستاسو یاد نه غافل شول او په هلاکت کې ولوېدل. قد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. داغه سبا دروغ غنی هغوی یعنی ستاسو معبودان ستاسو هغه خبرې چې نن تاسو کوي بیا به نه تاسو د خپل هلاکت مخنیوي وکړای شي نه بل کومه خوا څخه مرسته ومندل شي او هر څوک چې له تاسو نه ظلم وکړي په هغه باندې به موږ د سخت عذاب خوند وڅکو. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. اے محمد لتانه مخکې چې مونږه هر څومره پیغمبران لیږلیو هغوی ټول هم خواړه خورونکي او په بازارونو کې ګرځېدونکي خلکو په اصل کې خو مونږ تاسو ځینې د دینو لپاره د ازمایښت وسیله ګرځولي یاست. آیا تاسو صبر کوئ
ستا رب هر څه ویني. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. کوم کسان چې زموږ حضور ته د وړاندې کېدو فکر نه لري هغوی وایي ولې موږ ته پرېښتې نه رالېږل کېږي یا دې موږ خپل رب ووینو. دوی په خپل نفس کې ډېر مغرور شول او په خپل سرکشۍ کې له چتې ووتل. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. په کومه ورځ چې دوی پرېښتې وویني هغه به د مجرمانو لپاره د څه زیري ورځ نه وي. چیغه به کړي چې خدای ته پناه ورو. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. او هر څه چې د هغو کړو وړي دي مونږ به هغه را واخلو د دوړې په څیر به والوزو. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. یوازې همغه خلک چې د جنت حقدار دي په هغه ورځ به په ښه ځای کې هستوګن وي او د حشر د سخت غرمې تیرولو ښکلې دیره به ومومي. يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. په هغه ورځ به په اسمان تیرونکې و وریځ څرګنده شي او پرښتې به کتار کتار راکوزې کړی شي. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. په هغه ورځ به حقیقي پادشاهي یوازې د رحمان خدای وي او هغه به د کافرانو لپاره ډیره سخته ورځ وي. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ظالم انسان به خپل لاسونه چیچي وایي به کاش کې ما د پیغمبر ملګرتیا کړې وای. ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. هی زما بدبخته کاش کې ما فلانی سړی په دوستۍ سره نه وای نیولی. قد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. دغه تیر ویستلم هغه نصیحت مې ونه مانه چې ما ته راغلی و. شیطان د انسان په حق کې ډیر زیات بې وفا ثابت شو. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. او پیغمبر به وایي چې ای زما ربا زما قوم دغه قرآن پرېښودلی و. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. ای محمد مونږ په همدغه شان مجرمان د هر پیغمبر دښمنان ګرځولي دي او ستا لپاره ستا رب لارښوونکی او مرستندوی کافي دی. قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. منکران وایي په دې سړي باندې ټول قرآن په یو وخت کې ولې نازل نکړل شو. هو داسې ځکه شوي دي چې دا په ښه شان موږ ستا په ذهن کې کېنوو او د همدې غرض لپاره موږ هغه ته په یو ځانګړي ترتیب سره د بېلابېلو برخو بڼه ورکړې. لا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. او په دې کې دا مصلحت هم دی چې کله چې هغوی تاسو کومه بې سابقې خبره یا حیرانونکې پوښتنه راوړي د هغې سم ځواب موږ په خپل وخت تاسو درکړ او په ډېر ښه ډول سره مو خبره روښانه کړه. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك
شر مكانا وأضل سبيلا کوم کسان چې پړ مخې د دوزخ لوري ته راښکودل کیدونکي دي د هغو دریځ ډېره ناوړه او د هغو لاره په نهایي درجه غلطه. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. مونږ موسی ته کتاب ورکړ او له هغه سره مو د هغه ورور هارون د مرستیال په توګه ملګری کړ. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. او هغه ته مو ویل چې هغه قوم ته ورشي چې زمونږ آیاتونه دروغ ګڼلي دي په پای کې مونږ هغه خلک تباه کړل. قوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. د نوح د قوم هم دغه حال شو چې کله پیغمبران دروغ جنو ګڼل مونږ هغوی غرق کړل او د نړیوالو لپاره مو د عبرت یوه نښه وګرځوله او د دې ظالمانو لپاره مونږ یو دردناک عذاب تیار کړی دی. عادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. په همدغه شان عادیان، سمودیان او د اصحاب راس یعنی د څا خاوندان او د منځنیو پیړیو زیاتره خلک تباه کړای شو. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. له هغونه هر یو ته مونږ د مخکنیو تباه کیدونکو مثالونه وړاندې کړل او په پای کې هر یو متار مار کړ. لقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. او پر هغه سیمه باندې خو دوی تیر شوی دي چې ډیر ناکاره باران پرې اورول شوی. دوی به د هغه حال نه وی لیدلی خو دوی له مرګ وروسته د بیا ژوندون هیلمن نه دي. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. دوی چې کله تا ویني نو ملنډې در پورې وهي وایي آیا دغه سړی دی چې خدای د پیغمبر په توګه رالیږلی دی؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. د خو به مونږ بېلارې کړي د خپلو معبودانو څخه به یې اړولي وای که مونږ د هغو پر عقیدتمندۍ باندې ټینګار نه وای کړی. ښه هغه وخت لرې نه دی چې د عذاب په لیدلو دوی ته په خپله څرګنده شي چې څوک په ګمراهۍ کې لرې وتي. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. ته کله د هغه چا حال ته ځیر شوی چې هغه خپل نفسي خواهش خپل خدای ګرځولی وي؟ آیا ته پر سمه لاره باندې داسې چا د راړولو مسؤلیت په غاړه اخیستی شي؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. آیا ته انګیرې چې له دوی نه زیاتره کسان اوري او پوهیږي؟ دوی خو د څارویو په شان دي بلکې له هغو نه هم هاخوا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. ته نه ګورې چې ستا رب په څه ډول سیوری خوروي؟ که هغه غوښتي وای نو هغه به دایمي ساکن سوری ګرځولی. موږ لمر د هغه د وجود دلیل ګرځو. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. بیا چې لمر هر څومره پورته کیږي موږ د هغه سیوری کرار کرار خپل لوري ته راغونډوو. هو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار
سرورا او هغه د همغه الله ذات دی چې شپه ستاسو لپاره جامه او خوب د آرامۍ سبب او ورځې د ژوندۍ پاتې دو وخت یعنی د ژوند فعالیت وسیله وګرځوله. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا او هماغه ذات دی چې د خپل رحمت په مخ کې بادونه د زیری په توګه لیږي بیا له اسمانه پاکي اوبه نازلوي لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ترڅو چې د هغو په وسیله یې ومړه ځمکه ژوندۍ کړي او له خپل مخلوق نه زیاتره څاروي او انسانان خړوبه کړي. لقد فرقناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا دغه کارنامه مونږ بیا دوی ته ورخیو ترڅو چې دوی یو څه درس واخلي او زیاتره خلک د کفر او ناشکرۍ څخه پرته د کوم بل چارچلن له غوره کولو څخه انکار کوي. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا که زمون خوښه وای نو په هر کلی کې به مو یو نذیر یعنی پیغمبر را پاتولی. لا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا نو ای پیغمبره د کافرانو خبره هیڅ کله ممنه او دا قرآن در سره واخله له هغو سره ستر یعنی هر اړخیزه جهاد وکړه. فهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا او دا همغه ذات دی چې دوه سمندرونه سره یو ځای کړی دي یو خوږ او خوندور بل تریخ او تریو او د دواړو په منځ کې یو پرده حایله ده یو خند دی چې هغه له ګډېدلو نه ساتلی منع کړی دی. هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا او هماغه ذات دی چې له اوبونه یو بشر پیدا کړ بیا له هغه نه د نسب او خویشاوندۍ دوه بیلابیلې لړۍ وغځولې. ستا پروردګار د ستر قدرت څښتن دی. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا دغه خدای پرته خلق د هغو بندگی کوي چې نه دوی ته ګټه رسولای شي نه زیان او د دې لپاره نور دا چې کافر د خپل رب پر خلاف د هر سرکش ملاتړ ګرځیدلی دی. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا ای محمد تو خو مونږ یوازې یو زیری ورکوونکی او ویرونکی لیږلی. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا دوی ته وایي چې زه په دې وظیفه باندې له تاسې نه څه اجرت نه غواړم. زما اجرت صرف دا دی چې د چا چې زړه وغواړي هغه د خپل رب لاره غوره کړي. توکل علی الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا ای محمد په هغه خدای توکل وکړه چې ژوندی دی او هیڅ کله مړ کیدونکی نه دی. د هغه له ستاینې سره د هغه پاکي بیان کړه. د خپل بندگانو له ګناهونو څخه یوازې د همغه باخبرتوب کافي دی. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا غزاد چې په شپږو ورځو کې اسمانونه او ځمکه او ټول هغه څه پیدا کړل
چې د اسمانونو او ځمکې په منځ کې دی بیا هغه د کائناتو د سلطنت پر تخت عرش باندې ځلاند شو رحمان خدای د هغه د شان پوښتنه لکوم پوهیدونکي څخه وکړه دې آیت په اوریدو سره یو د تلاوت سجده واجب کی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا کله چې دوی ته ویل کېږي چې رحمان خدای ته سجده وکړي نو وایي رحمان سوي ته چې څوک وایي نو موږ به هغه ته سجده کوو دغه بلنه د حقوق کرکه برعکس لا زیاتوي کومه ګټه نه کوي تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا ډیر مبارک دی هغه ذات چې په اسمان کې برجونه پیدا کړل او په هغه کې یو ډیوا او یو ځلاند سپوږمۍ رڼا کړه هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ما ذات چې شپه او ورځ یو د بلې جانشینه کړه د هر هغه چا لپاره چې غواړي درس یعنی پند واخلي یا غواړي شکر ویستونکی شي عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما د رحمان خدای اصلي بندگان هغه دي چې پر ځمکه باندې په ورو او په تواضع زی او که جاهلان مخې ته راشي نو وایي تاسو ته سلام الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما هغه کسان چې د خپل پروردګار په وړاندې په سجدو او قیام شپې تیروي الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما هغه کسان چې دعاګانې کوي چې ای زموږ پروردګار موږ د دوزخ له عذاب وساته د هغه عذاب شدید او دائم پاتې کیدونکی دی إنها ساءت مستقرا ومقاما هغه خو ډیر ناکاره استوګنځای او ځای دی الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما کسان چې کله لګښت کوي نو نه به ځای لګښت کوي او نه بخیلی بلکې د هغو لګښت د دغه دواړو سرحدونو په منځ کې په میانه روي ولاړ وي الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما هغه کسان چې الله نه پرته کوم بل معبود نه بلی هغه نفس په ناحق نه وژني چې خدای حرام کړی وي او نه د زنا مرتکب کی او هر څوک چې دغه کار وکړي هغه به د خپل ګناه بدله ومومي ضاعت له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا د قیامت په ورځ به هغه ته مکرر عذاب ورکړل شي او په هغه کې به هغوی د تل لپاره ذلیل پراته وي إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما مګر دا چې چاله دغه ګناهونو څخه ورسته توبه ویستلی وي او ایمان راوړی وي او غوره عمل یې کړی وي دغه خلکو به دوی به الله په نیکیو بدلی کړي او هغه ښه بخونکی او خورا مهربان دی من تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا څوک چې د توبې په ویستلو نیک عملي غوره کوي هغه نو د خدای لوري ته داسې راګرځي لکه څنګه چې د ګرځېدلو حق دی الذين لا يشهدون الزور
وإذا مروا باللغو مروا كراما او د رحمان خدای بندگان هغه دي چې د دروغ او شاهدین نه وایي او که په کوم باندې شي باندې ورشي نو د شریف انسانانو په څیر په شریفانه چلند ورڅخه تیریږي. الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. هغه ته که د هغو د پروردګار د آیتونو په اورولو نصیحت کیږي نو هغوی پر ځان ورون کون نه چوي، یعنی دغه پند او نصیحت نالیدلای نه نیسي. الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. کسان چې دعاګانې کوي چې ای زموږ پروردګاره موږ ته خپل میرمنو او اولادونو څخه د سترګو رڼا راکړه، یعنی هغه ته د ایمان او نیک عمل توفیق ورکړه او موږ د پرهیزګارانو امامان کړه، یعنی په تقوا او طاعت کې تر ټولو مخکې کړه. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. دغه دی هغه کسان چې د خپل صبر میوه به د دنګې ماڼۍ په بڼه کې ومومي، په آداب او سلامونو سره به د هغو هرکلی کیږي. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. هغوی به د تل لپاره هلته اوسیږي، څومره ښه دی هغه استوګنځی او هغه ځای. ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ای محمد خلکو ته وایه زما رب تاسو ته څه اړتیا لري که تاسو هغه ونه بلئ. اوس چې تاسو د دروغو نسبت کړی دی ډیر ژر به هغه سزا ومومئ چې ځان ژغورل به درته محال شي.